السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. الحمد لله والصلاة على رسول الله. اما بعد. ښاغلو معززو دوستانو، د لمانځه زده کړه 88 درس د اذان بیان. دوستانو، اذان څه ته وایي؟ اذان اعلان ته ویل کیږي. اذان رابللو ته ویل کیږي. اذان مقصد یې دا دی چې د جماعت مانځه ته را حاضر سی. اذان مطلب دا دی چې نور کارونه تر شا کړي، د الله رب العالمین لوري ته راسي. د اذان مقصد دا دی د رب العالمین سبحانه وتعالی توحید اعلانول دي، چې الله سبحانه وتعالی تر هر څه لوی دی، واحد لا شریک ذات دی. اذان د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د رسالت اعلان دی او انسانانو ته دا پیغام دی چې راسي د الله لوري ته، د کامیابی لوري ته. ښاغلو دوستانو، د اذان د 5 وخت لمانځه لپاره سنت مؤکده دی، یعنی ټینګ سنت دی. کله چې وخت داخل سي، مؤذن په لوړ اواز سره اواز کوي: الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله، اشهد ان محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله اکبر، الله اکبر، لا اله الا الله. دغه کلمات وای. د سهار په اذان کې تر حي على الصلاة، حي على الفلاح ورسته الصلاة خیر من النوم 2 واره دا کلمه هم ورسره یوځای کوي. او کله چې جماعت تریږي، بیا دغه کلمات مؤذن په ترسیل سره وایي، یعنی داسې چابکۍ سره یې وایي. او د حي على الصلاة، حي على الفلاح ورسته قد قامت الصلاة 2 کرته دا هم ورسره وایي. د اذان د کلماتو لنډه ترجمه: الله اکبر، الله تر هر شي لوی دی. 4 کرته دا کلمه: اشهد ان لا اله الا الله، زه شاهدی ادا کوم چې د عبادت لائق بیل الله بل څوک نسته. اشهد ان محمد رسول الله، زه شاهدی ادا کوم چې یقینا محمد صلی الله علیه وسلم د الله رسول دی. حي على الصلاة، ای خلقو راسی د لمانځه لوري ته. حي على الفلاح، ای خلقو راسی د کامیابی لوري ته. بیا الله اکبر، الله اکبر، لا اله الا الله، نسته د عبادت لائق بیل یوه الله څخه. الصلاة خیر من النوم، لمونځ تر خوب بهتره دی. چونکې سهار وخت د خوب وخت وي، نو په اذان کې دا کلمات هم ورسره سته چې لمونځ ادا کول تر خوب کولو غوره او بهتره عمل دی. قد قامت الصلاة مطلب یې دا دی چې یقینا لمونځ ودرېدی، یعنی د لمانځه د ادا کېدلو وخت سو. والسلام علیکم ورحمة الله وبركاته. حي على الفلاح.